تاسو وینئ چې موږ د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ د مهاجرینو په کیمپ کې چې د انځرګي کیمپ په نامه هم یادېږي ولاړ یو. د دې کیمپ اړوند په ودانیو باندې نن سهار 8:30 بجې د پاکستاني متجاوزو جنگي الوتکو لخوا ټکان شوي چې متاسفانه هغه مزدورانو چې په دې ودانیو کې کار کولو په نښه شوي دي او 3 تنه مزدوران په شهادت رسېدلي دي او 7 تنه نور مزدوران زخمیان دي. نور چاته تلفات نه دي رسېدلي او متاسفانه چې دا یو ملکي ځای و او د مهاجرینو د کیمپ اړوند ساحه وه او دا ځای په نښه شوی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې د مهاجرینو د بیا راتګ لړۍ ډېره تیزه شوې وه او په زیات شمېر مهاجرین وطن ته بیرته راستنیږي. نو اسلامي امارت هم کوشش کوي چې هغوی لپاره ښه خدمات فراهم کړي. په همدې هدف باندې کوشش دا و چې د دې لپاره دغه نوې ودانۍ هم تر کار لاندې راولي او دغه ودانیو باندې کار روانو چې نن سهار متاسفانه د بزدله دشمن لخوا په نښه شو